د ننګرهار مرکزی ښار جلال آباد اوسیدونکي د یو شمېر سیاحتي شرکتونو په چارو نیوکه کوي او زیاتوي چې دوی له خلکو په یوه او بله پلمه پیسې شکوي. دوی له حکومته غواړي چې په سیاحتي شرکتونو څار زیات کړي او د غیر قانوني کړنو او پیسو شکوونکو دروازې دې ور وتړي. سیاحتي شرکتونه خو وروره داسې دي چې نو په یو نوم او بل نوم د خلکو نه پیسې اخلي او په عمل کې هېڅ شی نه وي. په تا څه دوکه وکړه، ما څه دوکه وکړه، بل څه دوکه وکړه او بس پیسې ترې واخلي، بیا چې جمعه بعد ورشي ورور او داسې خو نه وو. په لسګونه د سیاحتي شرکتونه جلال آباد کې شتون لري. تر ټولو بده خبره دا ده چې هر یو مراجعه کوي، هیچ اعتنا نه کوي. دوی خپل ټاکل شوې پیسې 1,500 ته 2,000 روپۍ پورې ورنه اخلي. د سیاحتي شرکتونو مسؤلین د پاکستان ویزو کنسل کېدل د پاکستان دولت پورې تړلي بولي او زیاتوي چې ډیری وخت خلک بیا نیوکې پر سیاحتي شرکتونو کوي. دوی وایي د همدې امله خلک د پاکستان ویزو د اخیستنې پر سر کمیشنکارانو ته له زر نیولې تر $1,500 ورکوي. دوی بیا له حکومته پاکستان سره د دغې ستونزې د حل غوښتنه کوي. چارواکو سره خبرې دا ټولې شوي دي، مګر تر اوسه پورې څه اقدام ورپسې نه ده شوی. ځکه د دې پوښتنه نه ده کړې چې مثلا دا ولې دومره ریجکشن لري. یو افغانستان دی مثلا چې دومره ویزې ریجکټ کېږي، بل ځای نه ریجکټ کېږي. د افغانستان ویزه ده په پاکستان کې په 1 ساعت 2 ساعتو کې دغه ویزه ورکول کېږي، مګر په افغانستان کې دغه مشکل د افغانانو دپاره شته دی چې په ډېر سخت حالات دي. مثلا بیا مجبوره چې خلک په کمیشنکارۍ او په دغې باندې خپلې ویزې ان تر $1,000 او $1,500 پورې خلک پرې ورکوي او دغه ویزې اخلي. په همدې حال کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د ګرځندویانو امریت مسؤلین وایي د سیاحتي شرکتونو چارې څاري او تازه په دغه ولایت کې 150 هغه سیاحتي شرکتونه مرلا کړي دي چې غیر قانوني کړنې کولې او جوازونه هم نه درلودل. دوی زیاتوي چې د پاکستان د ویزو کینسل کېدل د بهرنیو چارو د ریاست اړونده ده. هیله ده چې دغه ستونزه دوی د پاکستان کنسلګرۍ او په لوړه کچه وزارت د پاکستان حکومت سره حل کړي. 150 سیاحتي شرکتونه موږ مهرله کړي. هغه اسناد موږ نه اخیستي وو، قاچاقبري هم پکې شروع کړې وه. یعنې داسې کارونه نور کول که نه د سیاحتي نوم یې پې ایښی و، خو دوی نور کارونه کول لکه کارګوګانو کار هم دوی کاوه او نور غیر قانوني وو. نو دوی ته موږ ورغلو او دغه دفترونه ورته مهرله کړل او خپله لایحه هم د امارات اسلامي چې کوم طرز العمل رالیږلی و په دوی عملي کړي. ننګرهار کې ټوټال 360 سیاحتي او د انلاین خدماتو ترسره کوونکي شرکتونه دي چې تر دا مهاله د ګرځندوی امریت د معلوماتو په اساس 196 جوازونه اخیستي او 150 مرلا کړي او پاتې نور کې هم جوازونه وانخلي او غیر قانوني کړنې وکړي دروازې به یې ور وتړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.